د چین نړیواله راډیو د ناټو ماموریت ناکام او طالبان په بېسارې توګه پیاوړي شول. د چین نړیواله راډیو په افغانستان کې د ناټو ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلې امریکا او ناټو د افغانستان له مختلفو اډو څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو کارونه پیل کړي چې تر سپټمبر به بشپړه توګه ووځي. د یادې راډیو په باور افغانستان کې د امریکا او ناټو تیر شل کلن ماموریت او جګړه ناکامه او بې له پایلې پای ته رسیږي او تر شا یو سخت ویجاړ شوی افغانستان پرېږدي. تحلیل کاږي 20 کاله وړاندې امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزې په پلمه په افغانستان یرغل وکړ، خو له امله یې سخت بشري مصیبتونه رامنځته او لکونه انسانان ووژل شول. د سرچینې په وینا د امریکا له اساسي اهدافو څخه یوې د طالبانو له منځه وړل و، خو د 2000 میلیارډو ډالرو په لګولو او د څه باندې 2400 امریکایي سرتیرو په قربانیو کولو سره نه یوازې طالبان کمزوري نه کړل، بلکې دغه ډله په دې وروستیو کې په بېسارې توګه پیاوړې شوې ده. د دوحې تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای، خو د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر 2 اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې ځواکونه به د می تر لومړۍ نه بلکې د سپټمبر تر 11مې له افغانستان نه وباسي، هغه چې د دوحې هوکړې نقض بلل کیږي.